غلط کار دی سوال کول په څه باندې وي یو سړی که ډېر زیاته مجبور دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث دی ابو داود شریف کې موږ وایي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل کنه وایي چې یاره هغه مسکین له روپۍ ورکوي چې هغه تا ته سوال نه کوي مطلب یو سړی غریب دی او دی بیا هم سوال نه کوي نو زکات هم هغه له ورکړه صدقه هم وله ورکړه خیرات هم وله ورکړه ځکه دی سوال نه کوي او چې دا کوم سړی سوال کوي که نه دا ټول نه غټ زندیق دی ځکه چې په ده باندې الله جل شانو معمولي سخته نه ده راوستې او د سړي د لاس نیول چې راکه مړ شو لاس نیولو کې انتهایي دا لاس نیول انتهایي غلط کار دی په خبره نه پوهېږي بهرحال ته خلکو ته لاس مه نیسه دا معاشره ده هر چا ته پته لګي هلکه ما ته پته لګي دا پلانکې سړی ښه دی دا استعداد ولري دا مالدار دی دا غریب دی دا هر چا پته لګي نو که سړي د زړه نه وي تاله په خپله درکړي خو سوالونه مالونه نه دي کول پکار ښه بهرحال دا کیسه رانه اوږدېږي خو دلته موضوع بدله نو ابن السبیل مسافر نه دغه مراد دی ښه والسائلین او سوال کوونکو له هم ورکوي نو سوال کوونکو نه دقه سوال کوونکی مراد دی ښه چې دی داسې حاجتمند دی داسې ضرورتمند دی چې د هغه بل څه لاره نشته دی ٹھیک شو که نه نو د سوال کوونکی نه دغه سوال کوونکی نه دی مراد چې دی وغواړي خلکو نه وغواړي ځان هم پرې بېعزته کړي لکه په دې بازارونو کې دا ګرځي اوس پیشه یې جوړه کړله کاروبار یې جوړ کړلی او داسې خلک دي چې غټ غټ کاروبارونه یې شروع دي د پراپرټو ګینګ یې ځان له جوړ کړی لکه زه پرې پلانکي بازار کې ګرځئ پلانکۍ اډه کې ګرځئ روپۍ راغونډوئ مال یې راوړئ هغو له تنخوا ورکړئ که څه کمیشن به ورکړئ یا څه قسم یې صحیح نو دغې نه خلکو کاروبار شروع کړلی نو دغه سوالګري دي نه دي مراد ښه او د دو پته هم نه لګي چې دو دا روپۍ وړي نو په کوم ځای کې لګوي دغه پته هم نه لګي نو بهرحال دوله ورکول زما په خیال باندې چې نه دي پکار ځکه چې دا ټول دغه دي پلانینګ قسم یې دي لکه دا پلان شوي دي هلته به یو مشر ناست دی هغه د کسان راخواره کړي چې لکه لاړ شي روپۍ راغونډوئ اوس تا ته د یو سړي پته ده چې واقعي د سړی مسکین دی ضرورتمند دی نو دله ورکول پکار دی که هغه بیا تا ته څه سوال هم وکړي در نږدې شي غوږ کې ورته وایي چې راځي ضرورت مې دی بیماري ده راته لږې روپۍ پکار دی نو بیا وله ورکړه